که چیرې ته غواړې چې ژوند دې ښایسته سي، پر سکونه او ښه د خوشحالۍ څخه ډک سي، نو ستا ژوند هلته ښایسته کېږي چې ته د مثبت اړخ څخه فکر او سوچ شروع کړي. منفي اړخو ته مه ګوره. چې کوم شان ستا د لاسه وتلی دي پر هغه باندې ډېرې ناشکري مه کوه چې یو پیسې دې د لاسه ووتې، موټر د لاسه ووتې، یو بل شی د لاسه ووته، بلکې پر هغه نعمتونو شکر ادا کوه چې کوم اوس در سره دی. چا چې ستا سره بد کړي دي، بده رویه د سره ساتلې ده، هغه هېره کړه. چې کوم ښه لمحات یې ستا سره تېر سوي دي، ښه لمحات یو ښه رویې خلک د سره ساتي، هغه یادوه او خوشحالي محسوسوه. پر کښنوټو خبرو باندې زړه مه تنګوه، خوابدې کېږه مه، غمجن کېږه مه، ځکه دغه پر کښنوټو خبرو باندې غم دا د انسان ژوند داسې خوري لکه وینه چې لرګی خوري. ځکه خپله هم خوشحاله اوسېږه، نور هم خوشحاله ساته.